السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو درنو قدرمنو هیوادوالو ستړي مشئ، په خیر راغلی. دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوي یو او د نن ورځې درس ستاسو په درانه حضور کې وړاندې کوو. زموږ درس د کتاب اساسي څخه د اویایم صفحې څخه پیلیږي. لغتونه دي: نقاب، 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 طفل، طفل، ماشوم، زر، زر، تڼۍ، مقص کبیر، مقص کبیر، غټه بیاتي، مقص صغیر، مقص صغیر، کوچنی بیاتي، منزل، منزل، کور، الاب کبیر، الاب کبیر، غټ پلار یا لوی پلار، الابن صغیر، کوچنی زوی، الابن صغیر، کوچنی زوی، هذه دا مور ده، هذه دا مور ده، وهذه ابنه دا لور ده، وهذه ابنه دا لور ده. التدریبات تمرینونه: تدریب الاول لومړی تمرین: اسرة کورنۍ، جد نیکه، جدة نیا، مور، ابن زوی، ابنة لور، شجرة ونه، وردة گل، حجرة کوټه یا اتاق، بطانیة کمپله، ثیاب جامې، شماعة جانپاک، مصباح گروپ، سجادة جینماز، ابرة ستنه، مقص بیاتي، پرشات برش د غاښونو برس، مرآة آینه، زر تڼۍ، نقاب نقاب. التدریب الثاني دویم تمرین: تاسو ته دلته انځورونه درکړي او یو کلمه یې درکړي، نو تاسې مناسب انځور سره مناسبه کلمه استعمال کړئ. حدیقة باغچه. اوس لومړی عکس کې اتاق ده، دویم کې هم داسې یو کور ده او دریم کې چې دا حدیقه ده. نو دې تاسو به څنګه کوئ؟ دا حدیقه به دغې باغچې سره وصل کوئ. جدة همدارنګه جده، جده کم یو ده؟ دغه چې په چوکۍ ناسته ده دا ده، نیا. مصباح، مصباح گروپ، شجرة، شجرة ونه. التدریب الثالث دریم تمرین: الاب پلار، ابنة لور، ابن زوی، وسادة بالغ، ثیاب جامې، بطانیة کمپله، سجادة پرشات، سریر. تاسو ته مختلف نومونه درکړي، نو هر یوه کلمه د خپل نوم سره وصل کړئ. سجادة جانماز، پراشة برس د غاښونو، سریر چپرکټ، مقص بیاتي، ابرة ستن، خیط تار. ډیرو درنو قدرمنو هیوادوالو که چیرې مو درس خوښ شو د درنو هیوادوالو سره شیر کړئ. ډیره زیاته مننه. کور مو ودان.